اسلم په نوم یو سړی د خپلو دوه ښځو او د دوه بچو سره په یو کلي کې اوسېده. د اسلم دی د کور حالت ډیر زیات خراب و. یوه ورځ سهار اسلم د خپل کور مخې ته ناست وي چې د اسلم مشره ښځه د کور نه بهر راشي او اسلم ته وایي: یا سړیه، په کور کې خو د غنمو یو دانه هم نشته او ماشومان اوږې دي، تر کومې به دی اوږې ساتو؟ زه خبر یم د کور د حالاتو نه، خو زه څه وکم؟ نن سبا خو په کلي کې هم چا سره څه کار نشته چې زه وکم او لږې پیسې جیب له راشي. اسلمه، که هر څه کې نو زه روکه، زموږ ماشومان به تر کومې د لوږې نه تاویږي. مونږ خو به خپله ګزاره وکړو، خو ماشومان به څنګه کوي؟ ته صحیح وایې سلما، زه به د کار دپاره بل کلي ته لاړ شم، خو خپل بچي به وږي پرې نږدم. کیدای شي چې بل کلي کې زما قسمت بدل شي. خو دومره لرې به ته یوازې څنګه ځې؟ آو، خبره خو دې صحیح ده، خو په الله باندې به یقین ساتو، الله به هر څه ټیک کړي. بله ورځ سهار اسلم د خپل کور نه د کار په تلاش کې وځي. دا لار خو ډېره زیاته خاموشه ده، پته نه چې څومره لار راته نوره پاتې ده، او یو ګرمي هم ډېره زیاته ده. تږی شوی هم یم، خو چې دا اوبه به راته کوم ځای میلاویږي. څه مخکې د هغه نظر په یو کوهي ولګي. دا خو کوهی دی، زما چې لږې اوبه ترې وڅښم. اسلم چې په کوهي کې وکتل، نو په کوهي کې دننه یو زمری، یو مار او یو هلک چې په لاس کې ورسره توره وه موجود و. چې زمري ولیدل چې یو سړی د بره نه هغې ته ګوري، نو هغه اسلم ته وویل: ته څوک یې او په ډېر ښه وخت کې دلته راغلی؟ اوس په ما مهرباني وکړه او ما دلته د دې کوهي نه وباسه. زه د څو ورځو نه دلته قید یم. څه وایې ته؟ تا زه د دې کوهي نه راوباسم؟ ولې؟ زه تا ته څه کم عقل ښکارم چې زه تا د کوهي نه راوباسم؟ ته به اول ما وخورې، زه ستا په شان په ځناورو باندې یقین نشم کولی. ای نیک انسانه، زه خو خپله دلته قید یم، زه به تا څنګه خورم؟ مهرباني وکړه او ما راوباسه دلته نه. زه به مړ شم او زه تا سره وعده کوم چې زه به تا ته هېڅ قسم څه نقصان نه درکوم. د زمري د ډیر منت کولو نه پس اسلم سوچ وکړو. دوی ته اوس د مدد ضرورت دی، او که ما د دوی مدد ونه کړو نو دوی خو به دلته مړه شي، او که سباله په ما څه مصیبت راغی او زه په څه مصیبت کې یم، نو زما به هم هیڅ څوک مدد نه کوي. سوچ مه کوه، ما راوباسه د دې ځای نه، زه به ستا احسان ټول عمر یاد ساتم. اسلم یوه رسۍ کوهي ته وویشته او زمری د کوهي نه رابهر کړ. زمري د اسلم شکریا ادا کړه او ورته وویل: ای نیکه انسانه، تا زما مدد وکړو، زه به ستا دا احسان چرې هم هېر نه کړم. په دې ځنګل کې زما غار دی، چې چېرته هم تا ته د څه مدد ضرورت وي نو زما خواله راشه، زه به ستا مدد ضرور کوم. دې نه پس د کوهي نه د مار اواز راغی: ای نیکه انسانه، تا چې څنګه زمری وباسو، نو دغه شان ما هم د دې کوهي نه وباسه، په ما هم مهرباني وکړه، زه به تا ته هېڅ نقصان نه در رسوم. تا راوباسم؟ یو مار سره چې هر څومره نیکي وکړې او ښه وکړې، خو اخره کې به ټک درکوي ټک، او زه څه لیونی نه یم چې تا راوباسم. ته به اول ما چیچي او ماله به ټک راکوې. ای نیکه انسانه، خپل مددګار له څوک هم نقصان نه ورکوي. زه به ټول عمر ستا د احسان یاد ساتم، او زه تا ته قسم کوم چې زه به تا له هېڅ نقصان نه در رسوم. د مار د ډیر زیات منت کولو نه پس اسلم مار د کوهي نه راوباسي. د کوهي نه د بهر راتلو نه پس مار اسلم ته وویل: ستا ډېره زیاته شکریا چې تا په ما احسان وکړو او زه دې راوباسلم. چې چېرته در باندې هم څه مصیبت راشي، نو هغه ساعت ما د زړه نه یاد کړه. زه به تا ته حاضر یم او ستا مدد به ضرور کوم. چې ته دومره هر څه کولی شې، نو د کوهي نه خپله ولې نه راوتې؟ زه د مارانو راجکمار یم او د یوې غلطۍ په وجه ماله دا سزا راکړه شوې وه، او زما ټول طاقتونه اغوستې شوي وو. اوس به زما طاقتونه بیا واپس راشي، او چې څه وخت درته هم زما د مدد ضرورت وي، نو ما د زړه نه یادوه، زه به تا ته حاضر یم. ضرور ولې نه، چې داسې څه وخت راشي نو زه به تا ضرور راغواړم. دې نه پس د کوهي نه د هغه سړي اواز راشي: ای نیکه انسانه، ما هم د دې کوهي نه راوباسه، په ما هم احسان وکړه. اسلم چې څنګه کوهي نه د انسان د راوباسلو کوشش کولو، نو مار ورته وویل:
دا انسان مه راوباسه، دا انسان خو دی خو یو ډېر غټ غل او یو ډېر بد انسان دی. او کنه دا ډیر غټ غل او ډیر ګنده انسان دی او د نیت هم صفا نه دی. د مراو باسا د مدد مکوا. دې خبرې کولو نه پس مار او زمری د هغه ځای نه رخصت شي. تا د یو مار او د یو زمري مدد وکړو او چې زه انسان یم نو زما مدد نه کوي. په ما هم رحم وکړه. د مار او د زمري په شان زه به ستا دا احسان چرې هم نه هېروم. دې ځناورو خو ستا ډېر بد وویل. مطلب دا چې ته یو ښه سړی نه یې، یو ښه انسان نه یې او زه ستا مدد نشم کولی. د دې ځناورو نه ما په دې توره ځان بچ کړی و. دې ته زما د خوړو موقع میلاو نه شوه نو دې ځکه زما بد وایي. د انسان د ډیر مننت کولو نه پس اسلم په هغه رحم وکړو او هغه یې د کوی نه راوباسه. ستا ډېره زیاته مننه چې تا ما سره مدد وکړو او زه دې د کوی نه راوباسلم. زه به ستا دا احسان چرې هم نه هېروم. دې کې د احسان څه خبره نشته. ته هم یو انسان یې او زه هم یو انسان یم او زما دا فرض و چې په دې سخت وخت ما ستا مدد کړی وي. خو دا راته ووایه چې ته یې څوک و. زما نوم کامران دی او زه یو زرګر یم او د سونې کاروبار کوم. زه په دې کلي کې اوسېږم چې چېرته هم تا ته زما د مدد ضرورت راشي نو زما کور ته راشه. زه به ستا مدد ضرور کوم. دې خبرې کولو نه پس کامران د هغه ځای نه رخصت شي. دې نه پس اسلم هم په خپله لاره مخکې روان شي. د ډیر سفر کولو نه پس هغه یو غټ کلي ته ورسېد. اول هغه د کار د تلاش لپاره یو دکان ته لاړ. روړې تا سره به زما لایق څه کار وي؟ نه روړې، ما سره خو څه ځای خالي نشته چې زه یې تاله درکم. ته بل چا سره کار وګوره. اسلم ډیر زیات دکانونو ته د کار دپاره لاړ خو چېرته ورته هم کار میلاو نشو او یو ځای کې خپه کېناست. د دې دومره کوشش نه پس هم ما ته چېرته هم کار میلاو نشو. یا الله، اوس به زه څه کوم؟ زما بچي به بیا وږي وي او بیا به وږي وده کېږي. زه به کور ته تش لاس څنګه ځم؟ زما په شان بدنصیبه انسان له خو مرګ په کار دی، مرګ چې بچي یې وږي. اسلم د خودکشي باره کې سوچ کوو چې په مزغو کې د زمري او د مار خبره راغله. هغې درې واړو خو ما سره د مدد کولو وعده کړې وه چې موږ به په سخت وخت کې ستا مدد کوو. یو ځل به دی هم ازماو کړم، کیدای شي چې دی زما څه مدد وکړي. دې خبرې کولو نه پس اسلم په ځنګل کې هغې غار ته لاړ. راځه راځه نیک انسانه، ته ما سره میلاوېدو له راغلې. زه ډېر زیات خوشحاله شوم. وایه که نه زه ستا څنګه مدد وکړم؟ زه یو غریب انسان یم او ما سره څه کار نشته او زه ډېر زیات وګرځېدم خو ما ته څه کار میلاو نه شو. که تا زما د کور دپاره څه مدد وکړو نو ډېره ښه به وي. خفه کېږه ما، راځه ما سره، زه تاله څه درکوم. دې خبرې کولو نه پس زمري اسلم خپل غار ته دننه بوته. هلته کې د سرو زرو یو هار پروت و. دا هار واخله او خرڅ یې کړه. دا ډېر قیمتي هار دی. د دې د خرڅولو نه پس به ته غریب نه یې بیا. اسلم هغه هار راواغست او د زمري یې شکریا ادا کړه. ستا په وجه زما ژوند بچ شو. ګنې د حالاتو په وجه ما خودکشي کوله. تا چې څنګه وعده کړې وه هغه تا پوره کړه. ستا ډېره زیاته شکریا. د هار اغستو نه پس اسلم د هغه ځای نه روان شي. په تلو تلو کې د اسلم په مزغو کې یو خیال راشي. دا هار به په هغه کامران زرګر خرڅ کړم کم چې ما سره د مدد کولو وعده کړې وه. هغه به یې زما نه په ډېر ښه قیمت واخلي. دې خبرې کولو نه پس اسلم د کامران دی د کلي طرف ته روان شي او د کامران دی کور ته لاړ شي. کامران چې اسلم وویني نو خوشحاله شي او اسلم ته وایه که نه نیک انسانه، دلته دې څنګه راپېښه وکړه؟ ما تاله د سرو زرو یو هار راوړی دی. زه وایم چې ته ما نه دا سیټ په ښه قیمت واخلې. دې خبرې کولو نه پس اسلم سیټ کامران ته وښایي. هر کله چې کامران سیټ وویني نو سوچ وکړي دا هار د غریب سره څنګه راغی؟ دا خو د راجکمار هار دی. دا خو هغه له ما جوړ کړی او هغه اچولی و او چې ښکار له تلی و نو بیا واپس نه راغلی. دې سړي کې ضرور څه چل شته. د راجا نه انعام حاصلولو په لالچ کې کامران اسلم له دوکه ورکي او اسلم ته وایي دا ډېر قیمتي هار دی. زه به د دې باره کې یو بل زرګر سره مشوره کوم. ته څوره زمونږ په کور کې کښېنه، زه بیا راځم
دې خبرې کولو نه پس کامران د کور نه راوځي او د بادشاه محل ته لاړ شي. بادشاه سلامت، زه تاسو له په یو ډیر ضروری کار راغلی یم. دا سیټ وګورئ. بادشاه سلامت، دا هغه سیټ دی کوم چې ما راجکمار له په خپلو لاسو جوړ کړی وو. یو سړي دا مال د خرڅولو دپاره راوړی دی او هغه سړی ما کور کې کېنولی دی. د هار لیدو نه پس بادشاه وویل هم دغه سړی زما د زوی قاتل دی. دی راونیسئ او سمدستي یې ګرفتار کړي او جیل کې یې بند کړي. کامران د بادشاه سپایانو سره کور ته لاړ او اسلم یې ګرفتار کړ او بادشاه خواله یې راوست. دا زما د زوی قاتل دی. دی په جیل کې بند کړی. سپایانو اسلم په جیل کې بند کړ. دا بادشاه ولې ما د راجکمار قاتل ګڼي؟ ها، نو لکه تا ته پته نشته د راجکمار دا هار تا سره څنګه راغی او تا چې په کوم زرګر دا هار خرڅاو هغه دا جوړ کړی وو او دا هغه راجکمار له جوړ کړی. هم هغه زرګر دا هار باچا له راوړو او بادشاه له ستا د قید کولو مشوره ورکړه. دې خبرې کولو نه پس هغه د هغه ځای نه رخصت شي او اسلم ځان سره وایي یا الله، دا زه کوم ځای راګیر شوم؟ دې زرګرو خو زه ډېر غټ مصیبت کې راګیر کړم. دې ځای خو زما څوک شته هم نه چې زما مدد وکړي. اسلم ډیر زیات خپه وي چې هغه ته د مار هغه قسم را یاد شي. اے د مارانو راجکمارا، زما مدد وکړي. تا مال قسم را کړو چې زه به په سخت وخت کې ستا مدد ضرور کوم او په ما ډیر سخت مصیبت دی. هغه وخت مار حاضر شي او اسلم ته وایي څنګه دې یاد کړم او زه ستا څه مدد کولی شم؟ زه په ډیر غټ مصیبت کې راګیر شوی یم. بادشاه مال د یو داسې جرم سزا راکړه چې هغه ما کړی هم نه دی. زه یې په جیل کې بند کړم. داسې لا څنګه کېدی شي؟ اسلم مار ته د زمري د هار ورکولو او د کامران خواله د اوړو پورې پوره کیسه بیان کړي. ما خو تا ته مخکې ویلي وو چې دا انسان یو ډېر غټ غل دی. په نوم خو انسان دی خو انسانیت پکې نشته. خو تا بیا هم د هغه مدد وکړو. خو زه اوس زما خبره په غور سره واوره او په ژوند کې یاد ساته چې کوم انسان د زړه نه لالچي وي په هغه چرې هم یقین مه کوه. پوهه شومه، خو اوس به زه د دلته نه څنګه وځم؟ تا زه د مدد دپاره راغوښتی یم. زه به ستا مدد ضرور کوم. ما سره یو پلین دی. زه به د راني کمرې ته لاړ شم او راني به وچیچم. زما په چیچلو سره به هغه نور څه نه کېږي خو صرف بېهوشه به شي. که بیا څوک په هغې هر څه وکړي خو هغه به اوش کې نه راځي او بیا به ته د بادشاه سپایانو ته ووایې چې تا د راني خواله بوځي. ته به د محل د باغچې نه یو ګل راوشوکوې او په پایو کې به یې میلاو کړې او راني له به یې ورکړې. دې سره به راني بلکل روغه شي او په هوش کې به راشي. بادشاه چې دا هر څه وویني نو تا به پرېږدي. ځکه چې راني سره هغه ډېره زیاته مینه کوي. دې خبرې کولو نه پس مار د راني کمرې ته لاړ شي او راني وچیچي. د مار د چیچلو نه پس راني سمدستي راپریوځي او بېهوشه شي. د راني د بېهوشه کېدو خبر په ټول محل کې خور شي. بادشاه چې د راني خواله ورشي نو راني بېهوشه پرته وي. بادشاه د راني د ټیکولو دپاره غټ غټ جادوګران راغواړي خو په راني د چا جادو هم اثر نه کوي. کله چې د راني خبر اسلم لا لاړ شي نو اسلم سپایانو ته ووایي ما د راني خواله بوځئ، زه د هغې علاج کولی شم. چې په راني د غټو غټو جادوګرانو اثر نه کوي نو ته به د هغې علاج څه وکړې؟ تاسو ورله ما بوځئ، زه یې کولی شم. اسلم مهال باغچې ته لاړ شي او د هغې نه ګلاب راوشوکوي او په پیو کې یې میکس کړي او راني له یې ورکړي. راني د هغې په څښلو سره بالکل روغه شي. د راني په ټیک کېدو سره بادشاه ډیر زیات خوشحاله شي او اسلم ته ووایي تا زما راني ټیک کړه، دا ستا په ما احسان دی. دا راته ووایه چې تا سره د راجکمار دا سیټ څنګه راغلی؟ اسلم بادشاه ته د کور نه تر جیل راتلو پورې ټوله کیسه بیان کړي. بادشاه اسلم له ډیره زیاته شکریا ادا کړي او ډیر مال دولت ورلا ورکړي او اسلم خپل کور ته واپس راشي.